بسم الله الرحمن الرحیم. د ایوپک سیستم باندې د عضوي تیزابونو نوم ایښودنه، هغه کې یو برخه کې مونږه لومړنۍ برخه کې هغه مانو کاربوکسیلیک اسیدونو زیاتره چې په هغې کې یو کاربوکسیل ګروپ شتون درلودو. اوس که څو کاربوکسیل ګروپونه شتون ولري نو بیا به د هغې نوم څنګه ورکوو؟ نو هغې کې به بیا مونږ ای نه غورځو. مثلا الکان دی، نو الکان کې به د الکان څخه به ای نه غورځول کېږي او هغې په ځای به ډای ټرای ټټرا اویک اسید راځي. صحیح ده؟ نو الکان ای به نه غورځي، نو ډای اویک او همدارنګې ټرای اویک اسید، ټټراویک اسید، پینټاویک اسید، دا شیان به راځي موږ سره. مثال په توګه مثلا دا دوه کاربنونه دي او دواړه چې دي کاربوکسیل ګروپونه دي. صحیح ده؟ نو د دوی نوم به موږ سره ایتان ور ای مې پکې ولیکله او مخکې موږ دا ای غورځوله او ډای اویک اسید به زه ولیکم، ډای اویک اسید، ایتان ډایویک اسید شو موږ سره. اوس که درې کاربنۍ مثال په توګه صحیح ده، او دې ته موږ یو بل نوم اخلو اکزلیک اسید. اوس که داسې وي چې ایچ او سی دوګونې اړیکه، سی ایچ دوه سی دوګونې اړیکه او ایچ، داسې وي درې کاربنه وي خو دوه کاربوکسیل ګروپونه پکې وي، نو دې ته موږ نوم ورکولی پروپان ای به ولیکي او ډایویک اسید. او د ده نوم چې دی میلونیک اسید دی. میلونیک اسید د ده نوم دی. او داسې هم کیدای شو چې مثلا سی او او ایچ، سی ایچ دلته میتایل ګروپ راشي او سی او او ایچ. صحیح ده؟ نو ته به د دې نوم لیکي 2 میتایل او 1,3. اکو 1,3 نه لیکیم پروا نه کوي، 1,3 ځکه دوی موقعیت خاص نشي بدلولی. 1,3 پروپانویک اسید، پروپان او بخای ډایویک اسید. همدارنګې موږ سره که داسې نوم راشي ایچ او او سی، سی ایچ دوه او سی او او ایچ، نو دا 1,4 بیوټان ډایویک اسید دی. 1,4 بیوټان ډایویک اسید. او دې ته یو بل نوم اخلو سکسینیک اسید. سکسینیک اسید. اوس که داسې وی چې ایچ او او سی او سی ایچ دوه دا درې وي او سی او او ایچ وي، نو دا 1
5 पेंटान डायोइक एसिड دی पेंटान डायोइक एसिड دی او دې ته یو بل نوم اخلو ګلوټاریک اسید ګلوټریک اسید ګلوټریک اسید دی ته وایي او HOOC CH2 او دا ما سره څلور شي او COOH شي نو ته یو شپږ هیکزین ډایوئک اسید یا هیکزین ډایوئک اسید دا شمیره ورنه کوم څه پروا نه کوي علت یې دا دی چې اسیم دوی همدا اخر اول او اخر کې د موقعیتونه راځي صحیح ده مایز نه لري او د دو نوم پخوانی نوم ایډیپک اسید دی ایډیپک اسید سایکلوهیکزان چې اکسیډیشن وکړي هغې نه ایډیپک اسید چې دا په لاس راځي او HO2C او CH دوه ګونې اړیکه CH او CO2H صحیح ده نو که سیسو ده که دا بانډ سیسو سیس 2 بیوټین ډایوئک اسیډو نو دې ته یو بل نوم موږ اخلو یعنې سیس کې به څنګه وي دا سیس دی او دې ته یو نوم اخلو موږ میلیک اسید خو که ټرانس و همدا کمپاوند ټرانسو یو ټرانس 2 بیوټین دلته مینه ورځو ښه ډایوئک اسید او دې ته بیا پیومریک اسید ویل کېږي که ټرانس یو هایدروجن دلته یو دلته او کاربوکسیل ګروپ دې ته بیا فیومریک اسید ویل کېږي فیومریک دې ته خو موږ بنزوئک اسید یو خو که دوه کاربوکسیل ګروپونه یې په ارتو کې دې ته پیتالیک اسید ویل کېږي صحیح ده ارتو پیتالیک orthophthalmic acid یا 1,2 benzene dicarboxylic acid 1,2 benzene dicarboxylic acid او کمیټه کی صحیح ده بیا آیسوپیتالیک اسید دیته ویل کیږي که په میټه باندې ګروپونه دا میټه شو دا بیا آیسو پیتالیک اسید ویل کیږي او که په پاره کې نو دې ته ټیری پیتالیک اسید یا ټر پیتالیک اسید ویل کیږي او کو بنزین کړی بنزوئک اسید
او په ارتو کې NH2 ورسره وي دې ته انټرنلیک اسید ویل کېږي انټرنلیک اسید ویل کېږي اوکې CH2 که CH2 COH دغه شان کمپاوند دي نو 2 باندې هایدروکسی دی 1 2 3 2 باندې هایدروکسی اصل کې 1 2 3 دا موږ کارباکسی ګروپ کې اغستې خو کارباکسی ګروپونه دونه زیات دي نو د نوم بشي موږ سره 2 هایدروکسی پروپان به واخلي پروپان او ټرای کاربوکسیلیک اسید به د نوم شي 1 2 3 ټرای کاربوکسیلیک اسید او دې ته موږ سیټریک اسید دیو سیټریک اسید دا یو کمپاوند دی که د نوم ورکو 1 2 3 4 5 6 7 نو د په 15 باندې برومو دی نو په ولیکي 15 باندې برومو او 3 باندې کلورو دی د کلورو و کاربن دی ټول نو تاسو را شو هپټان ای به ورځي هغې په ځای به واچوئ اویک اسید دا یو بل کمپاوند دی نو د 1 2 3 4 نو 4 باندې تاسو سره کیټو دی یا اګزو خپله دی خوښه چې اګزو لیکي او که کیټو لیکي 4 اګزو او سایکلو هگزان دی سایکلو هگزان کاربوکسیلیک اسید د نوم شو کاربوزیلیک سایکلو هگزان کاربوکسیلیک اسید نو د 1 2 3 4 3 میتاکسی دی او 4 باندې نایترو دی ته بولی کی 3 میتاکسی 4 باندې نایترو 4 نایترو بنزوئک اسید بنزوئک اسید CH3 CH2 او CH3H COOH دا دی یو 2 نو 2 باندې میتایل دی نو 2 باندې میتایل بیوټانوئک اسید بیوټانوئک اسید او که زوړ نوم د دې موږ ورکولی نو الفا میتایل بیوټریک اسید به وي الفا میتایل بیوټریک اسید دا کامن نیم دی او دا یو بل نوم دی BrCH2 CHBr او COOH دا یو پاک نوم یو 1 2 3 2 3 ډای برومو پروپانوئک اسید او که یو پاک نوم دغه معمولي نوم ښودلی موږ د نو دا الفا دا بیټا نو الفا بیټا ډای برومو پروپینوئک اسید
CH2 او دا بالکل 3 دی او بیا COOH هلته امینو دی صحیح ده نو دا دی یو او 3 څلور دا 5 نو ته به لیکې چې 5 باندې امینو او پینټانویک اسید بل نوم د 5 امینو اوپټانویک اسید همدارنګه ویلیریک اسید بل نوم بل یو سټرکچر چې موږ سره دی هغه CH2 CN CH2 3 COH دو نوم بشي موږ سره 5 سیانو او تقریبا 3 او یو څلور 5 نو پینټانویک اسید دا موږ سره نوم شو او که ایوپک نوم واخلو الفا بیټا ګاما او ډلټا دا ډلټا سیانو دی ډلټا سیانو ویلیریک اسید بشي